سلامونه مینه او درنښت د لمر تلویزیون قدرمنو او خوږو لیدونکو هیله لرم چې ټول به راته رګ جوړ صحتمند او خوشحاله واوسیږئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د عملونو قابلیدل نیت سره تعلق لري. کوشش وکړئ خپل عملونه خپل نیتونه پاک وساتئ. د مسلمان په غم باندې غم راضي ښکاره کوئ او په خوشحالۍ خوشحاله شئ. د پرېږده ټول د پوهې ځواک خپرونې ته ښه راغلاست. نن راسره دوو ټیمونو ګډون کړی دی. ګورو چې کوم یو ټیم ګټونکی اعلانیږي او 10,000 افغانۍ له ځانه سره وړي. اوس راځم لومړی الف ټیم سره معرفي کېږم، خو مخکې له دې چې معرفي شم ځانګړې مننه کوم د پریډیټور انرژۍ څخه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړي. پریډیټور انرژي د ماسټر انرژي ډرینک کمپنۍ تولید دا هغه خوند دی چې د ستړیا نه ځواک جوړوي، له آرامۍ نه حرکت. تاسې یې هم وڅکئ، خو چې کله مسکله یخه یې وڅکئ نوش جان وشه. راځم الف ټیم سره معرفي کېږم، ګورم چې دوی څوک دی او له کوم ځای څخه راغلي. سلامونه او احترامات. خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور غړي هم در سره معرفي. سلام ساده صاحب، تاسو ته مقابل ټیم ته حاضرین په تالار کې او هغه کسان ته چې موږ د لمر تلویزیون پردې ته شاګوري. اسدالله محبوب زی ما یو تن د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصل او سره په څنګ کې بلال امرخیل دی د طب پوهنځي محصل او الهام مختار هم د استوماتولوژي پوهنځي محصل. ډېره ښه ده، ښه چانس درته غواړم. مننه. خیر تشویق دوستانو. ټولو دلته له الف ټیم سره معرفي شو. اوس راځم بي ټیم سره هم معرفي کېږم چې دوی څوک دی او له کوم ځای څخه راغلي. تاسو ته هم سلام، خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور غړي هم در سره معرفي کړئ. علیکم سلام. سلامونه درنښت اول تاسو ته، مقابل ټیم ته او د لمر تلویزیون ټول لیدونکو او اورېدونکو ته هیله لرم چې ټول برک روغه د صحت جامې به مو پرتان وي. این جانب شاهد احمدی یم او راسره په ټیم کې ملګري عبدالله شجاعزاده او احسان الله اندېشمن. هیله لرم چې ښه برنامه به ولرو. ډېره ښه ده، ښه چانس درته غواړم دوستانو په ویاړې چکچکې. د لمر تلویزیون خوږو ګلونو لیدونکو له دوه ټیمونو سره معرفي شو. اوس د عمومي پوښتنو وخت را رسېدلی دی. د الف ټیم څخه باید عمومي پوښتنې شروع کړم. ښه اسد جان آماده یې؟ آماده یم. سمه ده. لومړۍ پوښتنه، په ځمکه کې تر ټولو سخته طبیعي ماده څه ده؟ دقت، فکر، وخت لري. په ځمکه کې تر ټولو سخته طبیعي ماده څه ده؟ معدنونه. څه؟ معدنونه. معدنونه. راځم دویمه پوښتنې ته، د استخراج لغت معنا څه ده؟ اخراج یعنې رایستل. رایستل؟ او څنګه رایستل؟ یو جمله وړاندې کړه دوستانو ته. مثال نفتی که نه د قانون روی باسی مثال سنگ زغال دیم داسې. ښه. راځم درېیمې پوښتنې ته، د څو ساري ناروغیو نومونه واخلئ. تور زیړی، تبرکلوز، زکام، ریزش او داسې نور. او داسې نور. او تور زیړی فکر کوم هغه به نه اوسېږي. تشویق دوستانو. اسد جان څو پوښتنو ته ځوابونه وویل؟ فکر کوم دوه به صحیح وي. دوه به صحیح وي؟ بلکل. تاسې دوه پوښتنو ته ځوابونه سم دي او یوې پوښتنې ته ځواب ناسم دی چې لومړۍ پوښتنه وه. د لومړۍ پوښتنې ځواب دی الماس. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. راځم بلال جان ته. بلال جان آماده یې؟ لومړۍ پوښتنه، د ځمکې په اتموسفیر کې تر ټولو ډېر ګاز څه نومیږي؟ نایتروجن. نایتروجن. همدغه یو ګاز؟ نایتروجن د اکسیجن د ورسره چې ډېرترینه فیصدي نایتروجن لري. مطمئن یې؟ ځواب قید کړو؟ او سمه ده. راځم دویمې پوښتنې ته، د واکنش لغت معنا څه ده؟ واکنش عکس العمل. واکنش لغت معنا څه ده؟ عکس العمل. عکس العمل. څه رقم عکس العمل؟ مثال وړاندې عکس العمل یعنی غبرګون. غبرګون. ډېره ښه ده. راځم اخرنۍ پوښتنې ته، مصالحه په څو ډوله ده؟ دوه ډوله. په څو ډوله ده جان؟ دوه ډوله. دوه ډوله. کوم کوم؟ یو مرسله ده او بله یې تشویق دوستانو. بلال جان څو پوښتنو ته ځوابونه وویل؟ درې به وي. دوه پوښتنو ته ځوابونه سم دی، یوې پوښتنې ته ځواب ناسم دی. کومه پوښتنې ته ځواب صحیح وړو؟ مصالحه شاید وي. کومه؟ مصالحه. بلکل همداسې ده. د درېیمې پوښتنې ځواب دی په درې ډوله دي: معتبر مصلحتونه، مردود مصلحتونه او پرېښودل شوي مصالحه. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. راځم الهام جان ته. الهام جان آماده یې؟ آماده یم. ښه. ډېره اسانه پوښتنه ده، کوم حیوان تر ټولو غټ غاښونه لري؟ غټ غاښونه؟ پړانګ. پړانګ. زمری. لیوه. شارک. شارک؟ شارک هغه ماهی. شارک ماهی. ښه 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 ډېر ښه. راځم دویم پوښتنې ته، د آګاه لغت مترادفه معنا څه ده؟ آگاه، پوه، باخبر، پوه، خبر،
یو مثال وړاندې کړه دوستانو ته چې پوه شي. مثلا زه په یو موضوع باندې خبر یم زه آګاه یم. ډېر ښه. راځم وروستۍ پوښتنې ته. عرف په څو ډوله دی؟ عرف په دوه ډوله. کم دوه ډوله قید کړو؟ دوه ډوله. نومونه یې شي اخیستی؟ نه نومونه یې نشي. تشویق دوستانو. الهام جان تاسې دوه پوښتنو ته ځوابونه سم دي او لومړۍ پوښتنې ته ځواب ناسم دی. لومړۍ پوښتنې ځواب دی تمسا یا کروکیدل. تمسا خو دې کتلې ده که نه؟ غټه خوله چې لري، غړ غړ غاښونه لري. او د درېیمې پوښتنې جزونه دي عرف په دوه ډوله دی، صحیح عرف او فاسد عرف. په دویم پړاو کې تاسو ته هم ښه چانس. ویاړه چکچکې دوستانو، د لمر تلویزیون خوږو ګلو لیدونکو له الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې چې چا ښه ځوابونه راکړه او چا ښه ځوابونه رانه کړه. اوس راځم بی ټیم ته، ګورو چې آیا بی ټیم سم ځوابونه راکوي او که نه. اوس به معلوم شي. شاهد جان آماده یې؟ بله. تاسو چې بیولوژي مضمون سره علاقه لرم، خو سوالونه په بیولوژي کې نه دي، دا به څنګه کېږي؟ مشکل نشته. مشکل نشته دی. څنګه کم انرژي؟ والله لږ کمخوا به یم. کمخوا به یې؟ درس ډېر ویلی دی فکر کوم. زه خدای دې وکړي چې زموږ درې واړه پوښتنو ته سم ځوابونه راکړئ او انرژي ورسره نه وشي. جان که چې خوب دې والوځي او سم ځوابونه راکړي، انرژي وڅښه. آماده شوې؟ سمه ده. لومړۍ پوښتنه، په نړۍ کې تر ټولو لوی هیواد کوم دی؟ فیل. حیوان نه، هیواد. بله. هیواد روسیه. مطمئن؟ ځواب قید کړو؟ سمه ده. راځم دویمې پوښتنې ته. د پیشوا لغت معنا څه ده؟ پیشوا وړاندوینه. پیشوا. پی ی شین واو الف. پیشوا. ونه شو. خیر. راځم وروستۍ پوښتنې ته. آیا عرف د زمانې په تېرېدلو سره بدلون کوي؟ هو. څه رقم؟ توضیحات شي کولی چې دوستانو ته یې ورکړي؟ ستا هو قید کړو؟ هو. تشویق دوستانو. شاهجان تاسې څو پوښتنو ته ځوابونه وویل؟ دوو پوښتنو ته ځوابونه وویله، یوې پوښتنې ته ځواب ونه شي کولی چې دویمه پوښتنه وه. د دویمې پوښتنې ځواب دی مشر لارښود. او د درېیمې پوښتنې ځواب سره که چېرته دا جزئیات اضافه کړی وی نو ډېر به ښه وي. هو، عرف د زمانې په تېرېدلو سره بدلون کوي. خو بیا هم ستاسې پوښتنه موږ سمه نیولې ده. ښه، په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. راځم عبدالله جان ته. عبدالله جان آماده یې؟ بله. کوم ځینې راغلی عبدالله؟ از دایکندی. البته همینجا هستم، اصلی از دایکندی. بسیار خوب. آماده یې؟ بله. لومړۍ پوښتنه، د الماسو د اندازه کولو واحد څه شی دی؟ الماس سنج. جان؟ الماس سنج. مطمئن؟ بله. ګوره بیا درته تکراروم، د الماسو د اندازه کولو واحد څه شی دی؟ گرم. ګرام؟ ښه. راځم دویمې پوښتنې ته. د تعجب لغت معنا څه ده؟ تعجب هیجانی. حیرانتیا. ای خیر یوسې، بل څه ته خو نه وایي؟ نه. مطمئن یې؟ مطمئن. ځواب قید کړو؟ قید. سمه ده. راځم وروستۍ پوښتنې ته چې ډېره اسانه پوښتنه ده. په بدن کې د نیتروفیل دنده څه ده؟ نیتروفین. بله. نیتروفین یک هورمون است، سیستم دفاعی بدن است. فکر کنم. ای خیر یوسې، دوستانو په ویاړې چکچک. عبدالله جان تاسې دوه پوښتنو ته ځوابونه سم دی او یوې پوښتنې ته ځواب ونه شو کولی چې لومړۍ پوښتنه وه. د لومړۍ پوښتنې ځواب دی قیرات. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. راځم چا ته؟ احسان الله جان آماده یې؟ بله. لومړۍ پوښتنه، تاسې هم کم انرژي یاست، ولې؟ که چېرته درې واړه پوښتنو ته ځوابونه سم راکړه، یو انعام درته درکوم، تحفه درکوم درته. سمه ده؟ لومړۍ پوښتنه، په نړۍ کې تر ټولو لوړ غر کوم دی؟ لوړ غر؟ بله. په نړۍ کې تر ټولو لوړ غر کوم دی؟ لوړ غر سپین غر؟ ښه. راځم دویمې پوښتنې ته. د تصور لغت معنا څه ده؟ تصور ډېره اسانه پوښتنه ده. تصور یعنی چی؟ یک چیز رو در ذهن مرور کردن. ښه. راځم وروستۍ پوښتنې ته. کروموزومونه د حجرې په کومه برخه کې پراته دي؟ کروموزوم؟ بله. کروموزومونه. کروموزوم د سایتوپلازم.
در سایتوپلازم و دقت احسان الله جان فکر بکن تشویق دوستانو احسان الله جان تاسې څو پوښتنو ته ځوابونه وویل یوې پوښتنې ته د ځواب سم دی او دوه پوښتنو ته د ځوابونه ناسم و د لومړۍ پوښتنې ځواب دی ایورست او د درېیمې پوښتنې ځواب دی هسته چې تاسو ویلې څه سایتوپلازم او د دویمې پوښتنې ځواب که چیرې دی ویلی خیال نو بیخي به ستاسې پوښتنه سمه وي خو بیا هم ستاسې پوښتنه موږ سمه نیولې ده په دویم پړاو کې درته ښه چانس دوستانو بویاړې چک چک د لمر تلویزیون خوږو ګلونو لیدونکو عمومي پوښتنې له دواړو ټیمونو څخه پای ته ورسېدلې اوس ځو دویم پړاو ته په دویم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې دي د هر یو ټیم نه دوه پوښتنې کېږي هره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړی شي هره پوښتنه څو نمرې لري 10 نمرې لري خو اوس مخکې له دې چې لاړ شو دویم پړاو ته دویم پړاو کې وروسته یو لنډه شاندامه اخلو بېرته راګرځو له موږ سره پاتې بیا هم ښه راغله دوستانو دویم پړاو ته په دویم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې دي د هر یو ټیم نه دوه پوښتنې کېږي او هره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړی شي د دې لپاره یو ښه فرصت دا ده چې په خپلو کې سره مشوره هم کوی شي او ډېره اساسه برخه ده چې د هرې پوښتنې څو نمرې دي 10 نمرې دي اوس راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم ګورم چې آیا د یو سم ځوابونه راکوي او که نه اوس به معلومه شي ښه اسد جان آماده یاست آماده سمه ده لومړۍ پوښتنه مصنوعي سپوږمکۍ د کومو خطرونو په هکله خبر ورکوي الف هاریکن خطرونه ب سونامي خطرونه جیم تیفون خطرونه دال ټول سم دي مشوره وکړئ وخت ډیر زیات لرئ د وخت په اړه تشویش مه کوئ دقت ډیر زیات وکړئ مصنوعي سپوږمکۍ د کومو خطرونو په هکله خبر ورکوي الف هاریکن خطرونه ب سونامي خطرونه جیم تیفون خطرونه دال ټول سم دي دال صحیح دی دال صحیح دی مطمئن یې مطمئن یم پښیمانه نشي اسد جان وخت لري نه پښیمانه کېږم انشاءالله مشوره چا درکړه 3 وړ مشوره وه زیات رول پکې دی چا د بلال جان بلال جان سمه ده وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه سم د دې ځواب بلکل سم دی راځم دویمې پوښتنې ته نباتات د ضیایي ترکیب په عملیه کې کوم ګازونه جذبوي الف کاربن ډای اکساید ب اکسیجن جیم کاربن ډای اکساید او اکسیجن دال هیڅ یو مشوره دقت ډېر زیات وکړئ نباتات د ضیایي ترکیب په عملیه کې کوم ګازونه جذبوي کاربن ډای اکساید اکسیجن کاربن ډای اکساید او اکسیجن هیڅ یو کوم ځواب سم دی دقت ډېر زیات وکړئ وخت لرئ کاربن ډای اکساید جذبوي کاربن ډای اکساید یعنی الف جز وخت ډیر زیات لري اسد جان پښیمانه نشي نه صحیح دی انشاءالله صحیح ده 2% مطمئن 90% 90% 10% ولې نه مطمئن داسې صحیح سمه ده وبه ګوري چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم د دې ځواب بلکل سم دی آفرین اسد جان تاسې وکولی شو په دویم پړاو کې زموږ دواړو پوښتنو ته سم ځوابونه راکړئ په درېیم پړاو کې درته ښه چانس غواړم د لمر تلویزیون قدرمنو او خوږو لیدونکو له الف ټیم څخه څلور ځوابه پوښتنې پای ته ورسېدلې چې موږ دوه پوښتنې وکړه او دواړه پوښتنو ته سم ځوابونه راکړه اوس راځم بې ټیم ته ګورو چې آیا بې ټیم سم ځوابونه راکوي او که نه اوس به معلوم شي ښه سید جان آماده یې بله ښه ګرمي خو نه کېږي څنګه ګرمي ده لږ ګرمي ده زما خو ګرمي نه کېږي زما ګرمي کېږي که نه فشار لاندې راغلی نه فشار لاندې نه لږ ګرمي ده ګرمي شته دوستانو ښه آماده یې لومړی پوښتنه هټلر په کوم کال د نازي ګوند مشر شو الف 1898 میلادي ب 1929 میلادي جیم 1925 میلادي د 1960 میلادي مشوره وکړئ دقت ډېر زیات وکړئ وخت لرئ هټلر پر کوم کال د نازي ګوند مشر شو 1898 میلادي 1929 میلادي 1925 میلادي 1960 میلادي کوم ځواب سم دی مشوره وکړئ 1929 یعنی بیجوس پښیمانه کېږي شاید صحیح بیجوس که یاد کړو سمه ده وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم د دې ځواب ناسم دی صحیح ځواب یې دال جسم 1960 میلادي راځم دویمې پوښتنې ته فلورین د غاښونو په کومه برخه کې موجود دی الف د غاښونو په مینا کې
ب د غاښونو په ریښه کې جیم د غاښونو په منځ کې دال ټول ناسم مشوره وکړئ فلورین د غاښونو په کومه برخه کې موجود الف د غاښونو په مینا کې د غاښونو په ریښه کې د غاښونو په منځ کې ټول ناسم یو جز انتخاب کړئ دقت ډېر زیات وکړئ وخت لرئ فلورین د غاښونو په کومه برخه کې موجود دی ستاسې وخت پای ته رسیږي یو جز انتخاب کړئ ستاسې وخت خلاصیږي مینا یعنی الف جز سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی که ناسم د دې ځواب بلکل سم دی شاه جان تاسو وکولی شو چې په دویم پړاو کې یا په څلور ځوابه پوښتنې کې یوې پوښتنې ته ځواب راکړئ او بلې پوښتنې ته مو نشئ کولی چې ځواب راکړئ په دریم پړاو کې درته ښه چانس د دواړو ټیمونو په ویاړ تشویق وکړم ګلو لیدونکو له دواړو ټیمونو څخه څلور ځوابه پوښتنې پای ته ورسېدلې اوس ځو دریم پړاو ته په دریم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې د هر یو ټیم نه درې پوښتنې کېږي او هره پوښتنه باید په څو ثانیو کې ځواب شي څوک به راته ووایي څوک به راته ووایي هو اوس یو لنډه شندمه واخلو بېرته راګرځو که موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست دوستانو وروستي پړاو ته ګورو چې نن شپه د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی اعلانېږي هغه ټیم به ګټونکی اعلانېږي چې نومرې زیات یې واخلي او زموږ پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي په دریم پړاو کې د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې بیرغونه او نقشې ښودل کېږي هره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړی شي کولی شي خپلو کې سره مشوره هم وکړي او څو نمرې لري 15 نمرې لري اوس راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم خو مخکې له دې چې پوښتنې شروع کړم ځانګړې مننه کوم د پریډیټور انرژي څخه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړې پریډیټور انرژي د ماسټر انرژي ډروینګ کمپنۍ تولید د هغه خوند دی چې له ستړیا نه ځواک جوړوي او له ارامۍ نه حرکت تاسې هم وسکئ خو چې کله مسکله یخه یې وسکئ نوش جان موشه اوس راځم د الف ټیم نه پوښتنې شروع انشاءالله پروسه باندې خو پوه یاست او په څه باندې پوه یو مستقیم به لاړ شم سکرین ته صحیح ده ته ورته خپل غږ وکړه سکرین ته سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی اول کولمبیا دویم مصر دریم منګولیا څلورم وینزویلا مشوره وکړئ او سم ځواب په نښه کړئ کولمبیا مصر منګولیا وینزویلا ستاسې وخت په کمېدو روان دی اسد جان یو جز وټاکئ دریم جز صحیح دی منګولیا دریم جز منګولیا قید کړو ځواب قید کړئ پښیمانه کېږئ خو نه نه انشاءالله سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی ځواب بلکل سم اسد جان د کوم ځای نه پوه شو چې دا د منګولیا هیواد بیرغ دا لیدلی مو کتابونو چېرته دې لیدلي کتابونو کې کوم کتاب کې دا تاریخي کتابونو کې مې لیدلی و کوم څوم سین تاریخي کتاب نه د مکتب کتابونو نه بیرون دی وښوده ښه ډېره ښه ده راځم دویمې پوښتنې ته چې دلته به تاسو ته یو هیواد نقشه وښودل شي بلال سکرین باندې غږ وکړه سکرین سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده اول ډنمارک دویم فرانسه دریم آیسلند څلورم برازیل مشوره دوستانو نقل به نه ورکوئ ډنمارک فرانسه آیسلند برازیل لومړی جز ډنمارک دا د ډنمارک هیواد نقشه ده مطمئن 50% ولې 50% مطمئن 100% ولې نه نم دی لیدلی په خبرو باندې توکل په خدای انتخاب رښتیا سمه ده وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی د ځواب ډنمارک ته خو نه یې تللی څنګه ډنمارک ته خو نه یې تللی نه ښه راځم وروستۍ پوښتنې ته سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ اول د تیبیلی شاهي محکمه بورکینا فاسو دویم شاهي کلا لاهور پاکستان دریم کاماګوی تاریخي مرکز کیوبا څلورم هیڅ یو مشوره وکړئ او سم ځواب په نښه دقت ډېر زیات وکړئ وخت لرئ د وخت په اړه تشویش مه کوئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی اسد جان یو جز انتخاب کړئ دریم جز صحیح دی دریم جز صحیح دی له کوم ځای نه پوه شو چې دریم جز صحیح دی بلال تاسو معلومات بلال جان د کوم ځای نه پوه شو توضیحات ورکړه دوستانو ته چې پوه شي بس نو خپله نه پوهېږو یو حد سم ووهه پکې
اول به وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم د دې ځواب بلکل سم آفرین اسد جان تاسې وکولی شو چې په وروستي پړاو کې درې واړه پوښتنو ته سم ځوابونه راکړئ په څلورم پړاو کې درته ښه چانس غواړم څلورم پړاو پوهېږي چې دی څلورم پړاو به نه وي څلورم پړاو به نه وي شته دی اضافه شوی دی اوس نه نمرې اعلان ای خیر یوسف په څلورم پړاو کې نمرې دی ویاړې تشویق دوستانو ګلو لیدونکو له الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې څلور ځوابه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې او د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې بیرغونه او نقشې هم پای ته ورسېد اوس راځم بی ټیم ته له بی ټیم سره د آخري پړاو پوښتنې لا پاتې دي ګورو چې آیا دوی سم ځوابونه راکوي او که نه اوس به معلوم شي ځم بی ټیم ته شاهد جان آماده یې سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی اول هانډوراس دویم جاپان دریم چیلي څلورم ګانا شروع وکړئ هانډوراس جاپان چیلي ګانا کوم ځواب سم دی یو جز انتخاب کړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی شاهد جان دقت وکړه چهارم ګانا ګانا دا د ګانا هیواد بیرغ دی مطمئن ځواب قید کړو سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم د دې ځواب سم دی راځم دویمې پوښتنې ته چې دلته به د یو هیواد نقشه تاسو ته وښودل شي سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده اول کرواتیا دویم منګولیا دریم کوریا څلورم چاډ شروع وکړئ کرواتیا منګولیا کوریا چاډ وخت لرئ د وخت په اړه تشویش مه کوئ دقت ډېر زیات وکړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی دریم کوریا کوریا مطمئن دریم جز قید کړو قید سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی د ځواب ناسم دی صحیح ځواب یې دویم جز سم و منګولیا راځم وروستی پوښتنې ته چې دلته به یو تاریخي ځای تاسو ته وښودل شي سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ اول د شانګهای ګوان کلا چین دویم د نهاني ملي پارک کاناډا دریم د سارادا کاپیوارا ملي پارک برازیل څلورم هیڅ یو مشوره وکړئ او سم ځواب په نظر وخت لرئ د وخت په اړه تشویش مه کوئ دقت ډېر زیات وکړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی یو جز وټاکئ هیڅ یو یعنې څلورم جز قید کړو سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی د ځواب او ناسم دی صحیح ځواب باید صحیح چاته معلومات دی آی خیر یوسف صحیح ځواب یې دریم جز سم ښه اوس به ځو له خیره څلورم پړاو ته خوښه دې ده ستاسې خوښه ده دوستانو تشویق یې کړئ نو د لمر د ژوند خوږو او ګلونو لیدونکو څه فکر کوئ نن شپه د پرې د ټول د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی اعلانېږي زه به نمرې وایم الف ټیم په اولني پړاو کې 30 نمرې واخیستې په دویم پړاو کې 20 نمرې واخیستې او په دریم پړاو کې 15 نمرې واخیستلې چې ټولې کېږي څو 15 شپېته په ویاړې ښې ډېرې چکچکې وکړئ بی ټیم په اولني پړاو کې 25 نمرې واخیستې په دویم پړاو کې 10 نمرې واخیستې او په دریم پړاو کې 15 نمرې واخیستلې چې ټولې کېږي 40 په ویاړې چکچکې د نن شپې د پرې د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم الف ټیم اعلانېږي ډېر ښه ډېره زیاته مننه دوستانو ویاړې چکچکې د لمر تلویزیون خوږو ګلونو لیدونکو که چېرې تاسې هم غواړئ زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ زموږ د تلیفون شماره ده 0 9 11 9 4 50 9 تاسو کولی شئ په همدې شماره باندې اړیکه ونیسئ زموږ همکاران به ډېر ژر تاسو ته ځواب درکړي راشي د پوهې ځواک خپرونې ته له نږدې نه لیدنه وکړئ هم به مو پوهه زیاته شو هم به 1000 افغانۍ وګټئ دا هم د نن شپې خپرونه وه تر سبا پورې الله پاک